د اوروج نشراتي ادارې لخوا د مال خبري څانګې ته ښه راغلاست. یوه چینایي کمپنۍ په افغانستان کې پانګونې ته چمتو ده. د چین د شانګدون شینزو شرکت استازي د صنعت او سوداګرۍ له سرپرست نورالدین عزیزي سره په کتنې کې د 10 میګاواټه لمریزي برېښنا د تولید، د سیمنټو او شیشې د فابریکو او سړکونو په جوړولو کې د پانګونې لپاره د دغه شرکت د چمتووالي په اړه خبرې وکړې. په دې کتنه کې همداراز په کال کې د 15,000 ټنه تیلو د استخراج او پروسس په اړه هم خبرې وسوې. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په 10 ولایتونو کې د نسبتاً سختو واورو او بارانونو د احتمال خبرداری ورکړې دی. دغه ریاست په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې په بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، پروان، بغلان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا، نورستان، لغمان، ننګرهار، خوست، پکتیکا، زابل، کندهار، هلمند، ارزګان، دایکندي، غور، هرات، فراه، بادغیس، سرپل، بامیان، میدان وردک، غزنی او سمنګان ولایتونو کې د واورې او اورښت امکان شته. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په بیلابیلو سیمو کې د اورښت اندازه له 10 تر 15 ملي مترو او د واورې اندازه له 15 تر 45 سانتي مترو پورې اټکل کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه یو لارښود سند خپور کړی او ویلي دی چې په افغانستان کې د خپلې کنسولګرۍ د بیا پرانیستلو د احتمال په اړه څېړنه کوي. د دغه سند پر بنسټ واشنګټن د اسلامي امارات په رسمیت پیژندلو ته په پام سره د اسلامي امارات له حکومت سره د اړیکو پر جوړولو ټینګار کړی دی. د ملي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د حضرت ابو عبیده ابن جراح ملي دفاع پوهنتون د دفاعي ځواکونو په فراغت غونډه کې فارغ شوو زده کړیالانو ته سپارښتنه کړې چې د اسلامي او ملي ارزښتونو او د هیواد د پولو په ښه ډول ساتنه وکړي. ښاغلي مجاهد یادو فارغانو ته په خطاب کې ویلي چې باید له هر ډول قومي، نژادي او سمتي تبعیض څخه ځانونه وساتي. او په یو باراني خبر کې لرو چې د فلسطین د روغتیا وزارت اعلان کړی چې پر غزي د اسرائیلو د بریدونو له پیل راهیسې تر اوسه 22,101 فلسطینیان شهیدان سوي او 66,280 نور ټپیان سوي دي. او په پای کې امریکا په عراق او سوریه کې د بیو ستراتیژیکو بمباریو په وسیله څو مرکزونه پناه کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو د پوز مرکزی قومانداني په یو خبرپاڼه کې ویلي چې دوی په عراق او سوریه کې له ایران سره په تړلو سیمو کې تر 15 ډیر بریدونه کړي دي. له ملتیا مو مننه.